د کهانۍ په شروعات کې موږ د 2005 وخت وینو. دلته سپوج د یو تجربې په باره کې خبره کوي. په دیو کې یو افسر وایي چې موږ د خپل ښه پوجي یا د پایلټ استعمال نشو کولی، ولې چې دلته جنگ نشته. د جنگ نه مخکې دا یا ریټایر شي یا مړ شي، او موږ ته د داسې ښو خلکو ډیر ضرورت دی چې د وخت په راتلو کې د دنیا په کار شي. د دې وجې نه موږ یو داسې تجربه کوو. په دې کې به موږ انسان د یو خوب په چیمبر کې ږدو چې د دې جسم مکمل فریز شي، او کله چې موږ ته د دې انسان ضرورت نو بیا به بهر راوباسو، او څوک چې په دې چیمبر کې موږ بند کو نو د هغه عمر به په ځای سټاپ شي، یعنی عمر به نور نه سیوا کیږي. خو دیو ته یوه غټه مسله دا چې د وسه پورې په یو انسان باندې هم دا تجربه نه ده شوې. دیو ته د تجربې دپاره د دوو کسانو ضرورت یو کس خو ورته د خپل ډپارټمنټ نه میلاو شي، د دې نوم جای دا په هر کار کې ډیر کمزوری او د دې خاندان هم نه وي. بله ورته یوه ښځه میلاو شي، د دې نوم ریتا دا په دې کې ماهره وي چې د خلکو نه بیوقوفه جوړ کی. د دې وجې نه د افسر دا دواړه وټاکي کو چېرته په دې تجربه کې څه خرابتیا راشي او دیو پکې مړه شي، نو د دیو د تپوس کولو والا څوک نشته. تر دې وخته پورې دا تجربه پرایویټي دی دواړه د دغه تجربې زیله راولي او د خوب په دغه چمبر کې سملی. په دې کې ریتا ویریږي، نو جای ورته وایي چې د یېرې خبره نشته، ولې چې دا تجربه زموږ نه مخکې په ځناورو باندې شوې ده. د دې نه پسې په دې چمبر کې سملی، او لږې ورځې پس د دې تجربې مشر افیسر پولیس والا د پوډرو په کیس کې ونیسي. د دې نه پس یو بلډوزر راولي او دا د تجربې والا ځای مات کی. خو په دې کې اوس هم جای او ریتا په دغه چمبر کې موجود وي. په مزه وخت تیریږي، دغه شان د 2505 وخت راشي، یعنی 1500 کاله تیر شو. د دې وخت خلک ډیر بیوقوفه. دلته موږ د جای او د ریتا هغه چمبر وینو، دا د یو کچرې په ډیري کې پراته وي. دلته د کچرې یو گاړی راشي او چې څنګه کچره اړی په دې باندې د کچرې دا ډیرې لاندې خوی شي او یو چمبر ته د یو کس کور ته دننه شي، نو دا چمبر اتوماتیک کولاو شي او د دې نه جای راوځي. دا ډیر زیات ستړی شوی، ولې چې دا د 1500 کاله نه دغه چمبر کې وده و. جای د دې کس نه تپوس وکي چې زمونږ بیس یعنی د پوج هغه ځای کم ځای کې دی، نو دا ورته په جواب کې وایي چې کم بیس او د خپل کور نه بار ته وارته. د دې په سمج کې څه نه راځي چې دا دلته څنګه راورسېدو. د دې وجې نه دا د خلکو نه تپوس کوي چې زمونږ د ملیټري هغه ځای کوم ځای کې دی. نو دا خلک دومره بیوقوفه په دې باندې دا خلک غوسه کیږي او دې ته ګډې وډې وایي، ولې چې د دې د خبرو طریقه هم ډیره مخکینه وي. خو د دې زمانې خلک دومره بیوقوفه دي چې په کنځلو کې د یو بل سره خبرې کوي. د جوای دا خیالي چې ګنې د چمبر په وجه باندې د دې طبیعت خراب شوی دی، نو جوای خپل چیک اپ دپاره یو هسپتال ته راشي. دلته ډیره زیاته ګندګي وي، داسې ښکارېدو چې د څو کالو نه دلته صفایي نه شوي. کله چې جوای د اوبو د څکلې دپاره ورشي، نو د اوبو په ځای باندې څه د کمپنۍ یو ډرینک راوځي. نو دا د دې ځي د کس نه د اوبو په باره کې تپوس وکي، خو دا کس ورته وایي چې ته د باتروم اوبه غواړې. جوای ورته وایي چې نه، ما ته د څکلې اوبه په کار دي. دا سړی چې د دې خبرې واوري نو د دې ځي نه په خندا لاړ شي. د دې نه پس جوای ډاکټر ته خپله مسله ووایي. ډاکټر ورته وایي چې ته خپل لاس سکین کا. نو دلته یو کاغذ پروت دی. د جوای نظر په دې باندې ولګي، په دې کې د 2505 وخی. نو جوای پوه شي چې دا د 2005 نه 2505 ته راغلی دی. دا چې کله د کړکۍ نه بار پام وکي نو د دې یقین شي چې واقع دا 1500 کاله مخکې راغلی دی. ډاکټر د دې جسم ته وګوري چې د دې په لاسونو باندې څه ټیټو نشته. د دې وجې نه دا ایمرجنسي بټن ووایي او پولیس راوغواړي، ولې چې په دې وخت کې د هر انسان په لاسونو باندې ټیټوز وي. دا د خلکو د پهچان دپاره وي. د دې نه پس پولیس والا جوای ونیسي او دا یو ماشین خواته بوزي او ورته وایي چې خپل لاس په دې ماشین کې دننه کا چې ستا په لاس باندې ټیټو جوړ کو. ماشین جوای له یو نمبر ورکي او ورته وایي چې دا نمبر ستا دی. نو جوای ورته وایي چې ما ته پته نشته. نو د ماشین دا خیالي چې د دې نوم پته نشته دی، د دې وجې نه د دې په لاس باندې پته نشته ټیټو جوړ شي. د دې نه پس جوای یو سپیشل ځای ته بوزي. دلته به د دې آی کیو ټیسټ کیږي. د دې وجې نه چې په جیل کې دې ته د دې د آی کیو مطابق کار ورکړی شي، او دلته د دې نه د دنیا د ټولو نه ګران تپوس وکي. لکه چې ستاسو یو بالټی دی او د هغه سره 4 ګیلنې دي، او یو بل بالټی دی او د هغه سره 2 ګیلنې دي. نو سوال دا دی چې ستاسو ټوټل څو بالټي دي؟ نو جوای ډیر په اسانۍ جواب ورکړي چې 2. د دې نه پس جوای یو جیل ته بوزي، خو دا د پولیس والاو سره دوکه وکړي او راوتښتي. بل طرف ته موږ ریتا وینو، دا د خپل چمبر نه هم بهر ته راوتي او دا دلته د خلکو سره دوکې کوي او پیسې ترې لوټ کوي. بل طرف ته موږ جوای وینو، دا په منډه د هغه سړي کور ته ورشي. د کم سړي په کور کې چې دا په هوش کې
راغلی و دا ورته وایي چې زه د داسې وخت نه راغلی یم چې په هغه وخت کې خلکو د ټایم ټریول ماشین جوړولو والا وو. آیا تا ته د هغه وخت په باره کې څه معلومات شته؟ نو دا ورته وایي چې او بالکل د ټایم ټریول ماشین دلته موجود دی. نو جوای ته د دغه ځای په باره کې تپوس وکړي، خو دا کس ورته وایي چې زه ستا مدد ولې وکم، په دې کې به ماته څه فایده وي؟ نو جوای ورته وایي چې زه به خپل وخت ته لاړ شم او ستا اکاونټ ته به ډېرې پیسې سینډ کم، دغه شان به ته مالداره شي. نو د دې دا خبره په سمجھ کې راشي، د دې وجې نه دغه ماشین خواته بوزي، خو په لاره کې دې ته ریتا میلاو شي. د دې نه پس دی درې واړه مخې ته رواني، خو په لاره کې جوای سکین شي. د دې وجې نه دوباره پولیس راشي او دا ونیسي. دا ځل جوای پولیس سټیشن ته بونځي بلکې یو وایټ هاوس ته بوزي. دلته دې ته وایي چې ته د دې دنیا د ټولو نه قابل انسان یې. د کم سوال جواب چې تا په جیل کې ورکلی وو دا د دنیا د ټولو نه ګران سوال و. دلته د دې ملک وزیر اعظم راشي او میډیا ته وایي چې موږ له هیڅ فکر په کار نه دی، ولې چې اوس زموږ سره د دنیا د ټولو نه تیز دماغ والا انسان دی. په اصل کې خبره دا وي چې اوس په دې دنیا کې ډیر کم فصل کیږي او دی به د جوای په مدد سره دا فصل ډیر سیوا کی، ولې چې د دې دماغ د دیو په حساب باندې ډیر زیات تیز وي. د دې نه پس جوای یو پټی ته بوزي چرته چې فصل نه کیږي. جوای د خپل مدد د پاره پریټو او ریتا راوغواړي. د دې مقصد دا وي چې د پریټو په مدد سره به زه او ریتا د ټایم ټریول ماشین ته ورسو او خپل وخت ته به ورسو. خو چې کله دا د پریټو هغه نقشه ویني نو دې ته د پریټو د بېوقوفتیا پته ولګي. خو اوس به دیو په خپله هغه ماشین کتل غواړي، نو بیا به دیو د دې ځینه وځي. د دې نه پس جوای دغه فصل چیک کی. نو په دغه وخت کې دې ته پته ولګي چې دا خلک په پټو کې د اوبو په ځای کولډ ډرینک کاړی، د دې وجې نه فصل نه کیږي. نو جوای ورته وایي چې په فصل کې اوبه واړوئ، خو اوس په دې دنیا کې اوبه هیڅوک هم نسکي. د ماشوم نه واخله د بوډا پورې دا خلک د یوې کمپنۍ کولډ ډرینکس کی. نو جوای ورته وایي چې موږ له په پټو کې اوبه ارتیل پکار دي، نو بیا به فصل وشي. خو دا خلک د دې خبره نه مني، ولې چې دیو ډیر زیات بېوقوفه وي. نو جوای هم د یو بېوقوفتیا والا خبره وکړي. دا ورته وایي چې زه د فصل څخه خبرې شم کولی او فصل د دې نه اوبه غوښتلي دي. نو په دې خبره دا خلک پوه شي، د دې وجې نه دیو په ټوله اوبه ورکړي. خو څو ورځې پس هم فصل راونه خیږي. بل طرف ته کولډ ډرینک کمپنۍ والا ته ډیر نقصان کېدو. په دې کمپنۍ کې ډیرو خلکو کار کوو، نو دیو د کار نه وباسي. د دې وجې نه دا خلک جوای له سزا ورکول غواړي او په اخیره کې جوای ته د مرګ سزا واوري. لږې ورځې پس هغه وخت راشي په کومه ورځ چې جوای له د مرګ سزا ورکوي دا به ټوله دنیا مخامخ ویني. بل طرف ته ریتا او پریټو ته پته ولګي چې جوای کومو په ټوله اوبه ورکلي دي، په هغې کې بوټي راختل شروع شو. د دې وجې نه دیو په منډه هغه ځای ته ورشي په کوم ځای کې چې جوای له د مرګ سزا ورکوي. دی دواړه یو کیمرامین له پیسې ورکړي او هغه ځای ته بوزي او د هغه ځای لایو په دې ځای کې وګوري. خو چې کله ټوله دنیا د دې کرلی شوی فصل ویني نو دا ماپ کی، ولې چې د دې په وجه دوباره فصل راوختو. د دې نه پس جوای ریتا ته وایي چې اوس موږ له خپل وخت تلل پکار دي، خو ریتا انکار وکړي، ولې چې د دې دا دنیا ډیره خوښه وي. په دې کې د دې ځای وزیر اعظم د جوای نه یو سیکنډ وزیر اعظم جوړ کړي. خو جوای ورته وایي چې زه خپلې دنیا ته تلل غواړم. د دې ځای خلک چې دا واوري نو ډیر زیات خفه شي، ولې چې د دیو د جوای نه ډیر امیدونه وي. دا خلک ورته په نمبر د دې دنیا مسلې ووایي او ورته وایي کو چرته تا موږ پرېښودو او لاړې نو موږ به د دیو مسلو نه کله هم راونه وځو. دا چې واوري نو جوای ډیر زیات ایموشنل شي او په دې ځای کې د پاتې کېدلو فیصله وکړي. لږې ورځې پس د دیو د ریتا واده وشي او دا اوس د امریکا وزیر اعظم وي. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. کو ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.